امکانات یې داسې کارونه ولري، په کار دی چې همداسې کارونه په مخ بوځي د خلکو د هوساینې دپاره، د خلکو د خوشحالي دپاره او د خلکو د ژوند د بچولو دپاره. او الله سبحانه وتعالی خو په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که چا یو نفس ژوندی کړو لکه ټول انسانیت یې چې ژوندی کړی وي، چې د دې نه یو هم همداسې کارونه دي، طبي خدمتونه دي چې مریضانو ته وسي. موږ تاسو چې کله کله په وطن کې په ډېره وړوکۍ ناروغي باندې یو انسان ضایع کېږي، رانه تلف کېږي، نو داسې یو مرض وي چې کېدای شي په ډېره اساني باندې علاج وشي، ولې د طبي امکاناتو د نشتون په وجه باندې رانه ضایع شي. داسې شیان موږ تاسو په فامیلونو کې په خپلو کورنیو کې لیدلي دي او اورو یې د دوستانو نه، د شناختو نه چې داسې فلانی نفر داسې یو تکلیف و او وفات سو. نو دا یو ډېر ښه اقدام د خدای دې تاسو په دې کې مزید توفیق درکړي. دا کار تنها یو پخه اراده او پاک نیت غواړي محترم مولوي صاحب او تاسو سره ټیم. او کله کله سړی فکر کوي چې دا کار به څنګه ممکن کېږي، دا خو په لکونو روپیو ته ضرورت لري. موږ مخکې سپیس کې څه مشکل پیدا سو، اخندزاده صاحب عبدالحمید سلطان عبدالحمید اخندزاده صاحب هغه یادواري وکړه. موږ د 3 کالو نه په دې باندې خپله په جرمني کې هم په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اوبو کمښت ده، کویان وچیږي، دې دپاره به یو څه وسي. موږ سره داسې کسان اوسي هغه په دې رشته کې څه معلومات لرل، درس یې ویلی و. یا موږ نور هم په دې کې یو کوښښ وکړو چې یو څه تحقیق پکې وکړو، څه څېړنې پکې وکړو. نو هغه کار د امارت د راتګ سره موږ دستي شروع کړو، چې یو سبب یې هم د امارت راتګ و چې هغو زمینه برابره کړه د امنیت او د نور مشکلاتو. ځکه مخکې به د کوم کار چې د خیر کوم نو بس 200 شریکان به درته پیدا کېدل. نو دلته خو د صدقاتو او د خیراتو د کومکونو په پیسو خو دومره یې چې یو شی تنها که ته ترسره کړې نو چې بیا 10 دعویدار هم درته پیدا شي، نو بیا خو هغه بیخي ناممکنه شي هغه شی. نو موږ په ډېرو کم پیسو تر اوسه پورې 20 بندونه د اوبو د ذخیره کولو دپاره جوړ کړل. او چا هم چې زموږ سره په فیسبوک یا په نورو ګروپونو کې شامل دي دا لیدلي دي، هغوی بس غوښتنه کړې چې راسي که مالي کومک موږ سره نشي کوی، دا تخنیکي کومک انجینران راولی شي موږ ته د جیونو تعیین وکړي او موږ به خپل اشر وکړو، په اشر باندې وکړو. ځینې جیو کې موږ داسې وکړو چې د موادو روپۍ موږ ورکړلې او خلک اشر کوي، کار په مفته ده پرته له مستریانو نه. مثال په جلال آباد کې څو منطقو کې وشول، په میدان کې اوس روان ده، په غزني کې ده، په پکتیا کې ده، په پکتیکا کې ده، مختلفو ځایونو کې. او د دې نه د موږ نیت دا ده چې هغه مرسي شهید خدای وبخښي هغه یو وخت تقریر کاوه د خپلو د قانون حکومت کې ولاړ اوسي، غذاؤنا دواؤنا صلاحنا، زموږ غذا باید خپله وي، دوا هم خپله وي او نظامي وسایل هم خپل وي. دا 3 شیان هم چې خپل وي بس بیا موږ نه محتاجه کېږو. نو دغه 3 شیانو اهمیت یو ملک ته رښتیا هم ډېر ده چې دا غذا د موږ تاسو خپله سي مولوي صاحب محترم، او طبي لحاظ کې دوایي او شفاخانې خپلې ولرو او نظامي وسایل خپل ولرو، نو بیا به انشاءالله د وطن او د نظام یو ډېر مضبوط قوي او ولس او اوسېدونکي د دې وطن به خوشحاله او سوکاله وي انشاءالله. او هغه ورځ انشاءالله نږدې ده. او مولوي صاحب زه له خپلې تجربې چې تاسو ته دا اطمینان درکوم چې دا کار انشاءالله کېږي. موږ د انجینرانو د کرایې نه دا کار شروع کړو، یعنې موږ سره هېڅ یو روپۍ هم نه وله چې موږ هغه بودیجه لرلی او دا د بندونو کار مو پرې شروع کړی وی. د تنها دومره مو وکړو چې هغه انجینرانو ته کرایه ورکړه چې تاسو ولاړ شئ د ننګرهار فلاني منطقه کې هسک مینو په نوم باندې منطقه ده، په شینوارو کې هلته ولاړ شئ تاسې تنها وګورئ، هغه جای تثبیت کړئ، عکسونه ویډیو موږ ته راولېږي، بیا به یې وګورو. نو د هغه نه وروسته دغه د اوس تقریبا 20 بندونه شو چې یعنې $70,000 پورې داسې را برابر شو چې موږ هېڅ تصور نه کوو. یعنې الله سبحانه وتعالی خزانې خو داسې دي چې نیت صاف وي، د خدای د رضا دپاره بیا الله تعالی خپلې خزانې خلاصوي. نو زه مطمئن یم چې د تاسو کار به
په مخ ځي، د دې شفاخانې کار به په مخ ځي او دا به یوه نه وي، انشاءالله ډېرې به وي. زه پرون دلته اوس انګلستان ته راغلی یم، هغه برمنګم ښار ته دی، جنرال صاحب پوهنتون ته به هم ورځم، هغه به هم ګورم، یو ویډیو یې که غواړي چې یو ویډیو به هم ورته واخلم. جنرال صاحب خو دلته د برمنګم په یونیورسټي کې و. نو دلته یو څه پروګرام و، ناسته وله، یو دوه ډاکټران دي پېژنم یې، د هغوی سره مې هم په دې مورد خبره وکړه. همداسې یو شفاخانې دي، موږ هلته یو څه تخنیکي همکاري ته ضرورت لرو، هغه ترتیب د ادارې ته ضرورت لرو، ترتیب د کار ته ضرورت لرو. یوه اوس تقریبا جوړه ده چې حزب اسلامي جوړه کړې ده، یو مولوي صاحب په نظر کې لري او د ده سره دوستان دي. له دې سره موږ د دې چې دغه کوم سیستم د کار د شفاخانې چې ده که نور نه وي، دا دوی ته وکړو، کومک ورسره وکړو. بالکل موږ اماده یو انشاءالله د کومک دپاره آنلاین موږ ورسره خبرې کولی شو چې څه رقم یو شفاخانه باید کار وکړي، په کوم ترتیب باندې باید کار وکړي. دغه یو ډېر ضروري ده. که موږ ډېر ډاکټران هم ولرو خو چې ټیم نه وي او د کار هغه ترتیب نه وي، بیا هغه هم داسې نتیجه ډېره کامیابه نه وي. نو په دې حصه کې خو موږ خپله دلته کوښښ کوو چې نور هم ډاکټران پېژنو او تاسې نورو داسې کسانو سره هم حتما ډېر خلک پېژنئ مولوي صاحب، رابطه وکړئ چې هغه دلته په انګلستان کې، په جرمني کې، په فرانسه کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په هر ځای کې چې دغه ډاکټران تخنیکي کومک بیا په آینده کې وکړي، هلته هغه اداره ټرین کړي او هغه ډاکټران ټرین کړي چې څرنګه کوم ترتیب دا کار وشي، طبي کوم مراحل په کار دي، یو مریض ته له کومې مرحلې نه باید شروع شي او په کومه باندې پای ته ورسي. نو دې شي کې به موږ انشاءالله دلته خپل دعوت کوو، کار به کوو، مالی به هم موږ کوښښ کوو انشاءالله دلته مو خلکو ته یاداوري وکړه پرون په یو مجلس کې. بس تاسې دعاګانې کوئ، موږ به هم دعا وکوو چې الله تعالی هم په دې کې موفق مایز کړه او ډېر ښه اقدام ده. دغسې د تاسې غوندې نورو دوستانو نه هم هیله ده چې داسې شیانو داسې مفکورې ولري او عمل یې کړي. نو زیات وخت مو نه نیسم چې دوستانو ته هغه نه شي خستکونه نه شي، ډېرې خبرې په الله مو سپارم. خوشحاله باد اوسئ.